असलामुअलैकुम। ما یو ویډیو کړی و په آیس نشه باندې. نو هغې دپاره ما څه سټډي کوله، په نیټ مې څه ډیټا راټولوله، نو د یو ډېر ناشنا شي نه خبر شوم. آیس خو ډېر تیزۍ سره پیلاویږي، خو چرس نشه چې دا په دنیا کې په کم ښار کې د ټول نه سیوا کیږي. مې چې دا درته ووایم او تاسو به حیران شئ چې امریکا څومره ډیولپ کنټري دی. په نیویارک چې د هغې ښار دی، هغې کې د دنیا د ټول نه سیوا چرس استعمالیږي. دا سروې کړې ده د جرمني یو کمپنۍ، او هغې دا ویلي چې په نیویارک کې سالانه 77 ټن چرس استعمالیږي. اوس یو ټن چې دی نو هغه 1000 کیلوی، لکه 77,000 کیلو چرس په نیویارک کې سالانه سکلي کیږي. دا به تاسو ته نه و پته. او دویم نمبر چې بیا پکې کم ښار نوموالی، بیا به نور حیران شي. دویم نمبر په دنیا کې دی د چرسو د ډیر استعمال ښار کراچۍ. هلته 42 ټن استعمالیږي، لکه 42,000 کیلو چرس په کال کې کراچۍ کې استعمالیږي. دریم نمبر چې دا اعزاز کم ښار ته حاصل دی، هغه د کراچۍ بمبئی، د هندوستان ښار بمبئی ده، او هغې کې 38 ټن، لکه 38,000 کیلو چرس استعمالیږي په بمبئی کې. نو په اول نمبر کم ښار دی د امریکې نیویارک، په دویم نمبر د پاکستان کراچۍ، او په دریم نمبر د انډیا بمبئی په چرس استعمالو کې د ټولو دنیا کې نمبر وړی دی. څنګه ده؟ ناشنا خبره ده که نه؟ امید لرم ستاسو ویډیو خوښه شوي. کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ، او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.